د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له خوا احمد مسعود ته خاصه بلنه ورکړل شوې ده. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي که ټولو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد غوندې فکر درلودلی او په خبره یې سر خلاصېدلی نو نن به افغانستان په دغه حالات کې نه و. احمد مسعود وایي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد لري. هغه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد څخه مننه هم کړې ده او ویلي دي زه به خپل هیواد افغانستان ته درستون شم. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي ملا یعقوب مې یو څه فکر بدل کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد احمد مسعود ته پیغام استولی. احمد مسعود وایي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر لري او هغه ویلي په خبره یې سر هم خلاصیږي. هغه وایي نن سهار وخت راته د واتساپ له لارې د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد له خوا مسیجونه راغلي ول. د جوړتازه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ. د الله روی وکړئ چې اوس سولیز افغانستان مه ړنګوئ، تاسو ته عفه شوې او راشئ افغانستان کوم واک غواړئ، د کومې قل اردو قومندانۍ غواړئ، راشئ چې در یې کړم. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د یعقوب دغه مسیج په اورېدلو مې یو څه فکر بدل شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چرې.